د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ کې د شیخ آباد د حوزې نماینده وي. د ولسوال عکس یې زما په غږ لګولی و. زه حاجي عبدالقدوس د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد حوزې عمومي نماینده یو صوتي پیغام درلودلی دی د شیخ آباد حوزې مربوطه ټولو نمایندګانو ته چې ما توصیه او لارښوونه مې نمایندګانو ته دا وه چې تاسو کوشش کړئ په خپلو کلیو کې تنظیم و ترتیب د دغه مرستو په شفاف ډول باندې ترسره شي. د درواغو نشرات چې کېږي په فیسبوک یا په بعضو نورو برخو کې دغه د ما غږ د ولسوال صاحب د عکس سره ضمیمه کړی دی. غوښتنه او خبرې د ما دي او عکس د ولسوال صاحب رسایي کړی دی چې دا غوښتنه البته د ولسوال صاحب ده، دا حقیقت نه لري. خبره د ما په دې عنوان باندې وه خپلو نمایندګانو ته چې تاسو کوشش وکړئ په خپلو کلیو ولسونو کې د ښه شفافیت او د ښه تنظیم ترتیب د مرستو باید وشي، د چا حق ضایع نه شي.